شروع شو منیو کې F3 سره میموري منیجر کې F1 سره څه شو کوي تاسو ته فایل سټیټس چې مونږ کله پریس کو د مونږ ته خي چې په دې ماشين کې دومره فایلونه پراته دي مثال کې تور پر پدې کې فایلونه پراته دي میجرینګ فایل 1 دی او کوارډینیټ فایل پکې 7 پراته دي میجرمنت والا فایل هغه فایل چې په کوم کې میجرمنت شوی دی هغه یو دی او هغه فایل چې په کوم کې کوارډینیټس پراته دي هغه پکې 9 دي د دې نه پس په پیج 2 باندې موږ ته خی میجرینګ ډیټا ما تاسو ته ویلي چې په دې کې 24000 پوینټ راځي نو میجرینګ ډیټا میجرمنت والا ډیټا پکې څومره ده صرف یو پوینټ پکې شارټ شوی دی یا هاریزنټل ډسټنس یا ورټیکل ډسټنس یا سلوپ ډسټنس یا هر قسمه ډسټنس پکې شارټ شوی صرف یو پکې شارټ شوی دی د دې نه علاوه کوارډینیټ والا پکې څومره شوی دی دا پکې تقریبا 78 0078 پکې کوارډینیټس فایل دی د دې نه پس F2 سره سرچ دی ته څه سرچ کول غواړي میجرمنت والا ډیټا سرچ کول غواړي F2 سره کوارډینیټ ډیټا F3 سره پیکورډ لایبرری کتل غواړي F1 میجرمنت ډیټا کراس سیکشن ډیټا یا فایل نیم څه شی دی کم فایل کې ته څه کتل غواړي هغه به ولا ورکي F2 سره کوارډینیټ ډیټا लिस्ट 1 2 3 4 5 چې اوس کمپایل کې څه کتل غواړي هغه ورته انټر کې او بیا پکې ګوره د دې نه پس F3 فایل مینټین دی فایل مینټین کې موږ یو فایل رینیم کولی شو یو فایل کې پکې څه کتې شو او یو فایل پکې ډیلیټ کولی شو یعنی مینټین کې موږ یو فایل سپریټ فایل یو ځان له فایل ډیلیټ کولای شو او رینیم کولای شو لکه مثال کې طور پر دا 1 2 3 4 5 فایل دی دا ما کلیر کو او ما ولور کو مثال کې طور پر 5.9 دا اوس رینیم شو 5.9 شو اس وی فایل له سلور پوینټ دی پکې ما ول ډیلیټ ورکو نو صرف دا یو فایل ډیلیټ کو نور پاتې شو لاندې دی منان پنوم باندې یو فایل یو پوینټ دی پکې ډیلیټ میکوته اته هم ډیلیټ شو دغه بل فایل دی مثال کې طور پر زی رینیم کول غواړم ما رینیم کو 1.23 نوم ولور کو دا رینیم کو دا ډیلیټ شو صحیح شو دا یو فایل رینیم کول دی او ډیلیټ کول دی د دې نه پس پیج 2 باندې کوارډینیټ انپوټ ډیلیټ کوارډینیټ پیکورډ انپوټ دا خو تقریبا مونږ کړیو که یادم شي چې کوم فایل کې به کوارډینیټس کې خود لکه F1 کوارډینیټ انپوټ لیست نه یو فایل راواله 5.9 فایل مې راواغسته F1 نیز 21 پوینټ پکې سٹور شوي دي دا 21 مې ور انټر کو او یو پوینټ کوارډینیټس والا ورکوم مثال کے طور پر 100 اور 200 وعلیکم السلام 2010 में और कबस दा पॉइंट्स या दा कोऑर्डिनेट्स पद की स्टोर शो सही दा ददे नपस F2 डिलीट कोऑर्डिनेट यो फाइल ना ज कोऑर्डिनेट्स डिलीट कवल غواړم هغه بسنګ کومه लिस्ट براشم مثال के तौर पर दा 5.9 फाइल ما کولاو کو او लिस्ट में और कुछ कम पॉइंट ز डिलीट कول غواړم اوس یو پوینټ چې مونږ ډیلیټ کوو یو فایل کې دنه یو پوینټ مونږ ډیلیټ کوو هغه مونږ په دې شیپ باندې ډیلیټ کولای شو دا مې ډیلیټ کړ اسکیپ مې شو او راووتم ته د دې نه پس F3 پیکورډ انپوټ کزه یو پوینټ لا پیکورډ ورکول غواړم یا د دې نه علاوه په پیکورډ کې چې کم پوینټونه پراته دي هغه ته زه یو پوینټ لیګل غواړم یو فایل هغه ته لیګل غواړم نو هغه به څنګه راولم एडिट में और को उस मातवी दिला ओवर का नुम मिसाल के तौर पर 4 5 6 मादल तवर को पीकोड की सही शो उस चिकम जे के ज 4 5 6 वर को प पीकोड ले अलता चिकम का पॉइंट की लिखले पीकोड वर का नो आगे बराजी डायरेक्ट बदलता हूं सेव कीगी दलता मा दे एक नंबर फाइल सरा 4 5 6 वर को دغه شانتي چې زه اوس کم پوینټ 4 5 سره سٹور کوم هغه به اتوماتیکلی راځي دلته هم د پیکورډ لایبرری ته به هم راځي
د دې نه پس په پیج 3 باندې دی ډیټا ټرانسفر F1 ډیټا ټرانسفر په دې کې دا ځای دی د کمپیوټر ته د اړولو دپاره په دې ځای باندې دی نه ډیټا اوړي کمپیوټر ته ښکاري درته په دې کې کیبل ولګي ډیټا کمپیوټر ته بیا واوړي که چېرې زه وایم چې زه د ده نه زه څه ډیټا واړوم کمپیوټر ته نو زه به راشم دته به کیبل لګوم دی به کمپیوټر سره ټچ کړم او بیا به د F1 ډیټا ټرانسفر ورکړم په دې کې د ډیټا ټرانسفر کولو دپاره دوه حالت دي یو ته وایي GTS فارمیټ او یو ته وایي SSS فارمیټ چې کم فارمیټ کې کم حالت کې زه اړول غواړم زه اړولی شم مثال کې طور پر ما وله ورکو GTS فارمیټ GTS فارمیټ کې د ټول نمبر 1 F1 سند ډیټا کم قسم ډیټا سند کول غواړم هغه به وله ورکم صحیح ده بیا به د دې نه پس ورکم لوډ ډیټا صحیح شوه او بیا دا چې دی نو دا د کمپیوټر صحیح حساب کتاب دی په دې باندې نه پوهېږم چې لوډ ډیټا سند ډیټا F1 سند ډیټا او F2 لوډ ډیټا چې د کمپیوټر نه دته راړې نو هغه دلته راځي په دې طریقې سره راتلی شي کوارډینیټ ډیټا او پیکوډ ډیټا چې کوم قسم ډیټا راړول غواړي فایل نیم به ورکړي او بیا به یې هغه راوړی دې خوا په خپله او د دې نه پس F2 انیشیلایز F3 آل ډیټا ټول چې څومره صحیح هغه دله رسکۍ ختموي دله جی د دې نه پس F1 سره په پیج 2 باندې د منیو پیج 2 په منیو کې د ټول نه هم پیج چې دی دا F1 دی په پیج 2 باندې د پروګرامز کې ټول زیات کار دی ګریفیکټر یا ایلومینیشن یا د پیرامیټر یا کنټراسټ ایډجسټمنټ دا د ماشین زیاتره سیټینګ دی په دې کې پیج 2 کې چې زمونږ کم د یوز سیزونه دي هغه F1 سره پروګرامز دي پروګرامز کې مونږ وګورو مونږ ته څه ښیي F1 سره ښیي REM F2 سره ښیي MLM او په پیج 2 باندې ایریا ده دا تقریبا د کار سیزونه دي د دې نه پس F1 ما پریس کو پروګرام کې د ټول نه پس دا یو فنکشن کو نور به دوه سبا وکړو F1 سره دی REM R مطلب دی ریموټ E مطلب دی الیویشن او د M مطلب دی میجرمنٹ یعنی ریموټ الیویشن میجرمنٹ ریموټ الیویشن میجرمنٹ څه کار کوي ریموټ الیویشن میجرمنٹ دا کار کوي فرض کا تاسو د دې ټاور هایټ ناپ کول غواړئ یا د دې دیوال هایټ ناپ کول غواړئ ورټیکل چې کومه فاصله ده یا مثال کې طور پر دا رینجنګ راډ پروت دی او تاسو وایئ چې زه د دې دغه هایټ ناپ کما تاسو سره پیته نشته یا در سره شته او ټوټل سټیشن هم در سره شته دواړه در سره شته ته وایې چې زه دې په دې ټوټل سټیشن د دې پیتې یا د دې ټاور هایټ معلوم کړم نو د دې دپاره طریقه کار څه دی اوس مخکې چې به کوم تاسو په ډسټنس موډ کې کم ورټیکل ډیفرنس یا ورټیکل ډیپث یا ورټیکل هایټ را معلومو یا ورټیکل کم فاصله به را معلوموله هغې دپاره به تاسو په ورټیکل پوینټ باندې پرزم کېښودو چې څومره هم پرزم اوچتو ورټیکلی نو دومره به تاسو ته هغه فاصله درکوله په ریموټ الیویشن میجرمنټ کې پرزم اوچتول نشته ریموټ الیویشن میجرمنټ کې طریقه کار دا دی لکه مثال کې طور پر موږ د دې ټاور دا ټاور غټ دی د دې مثال درته بار څه در کوم د دې ټاور هایټ معلومول غواړو نو اوس د دې پرزم د دې سر ته خېجولو ته ضرورت نشته څه به وکړو پرزم به د دې په ویښ کې کیدو هغه پوینټ کې به پرزم کیدو چې کوم موږ ته ښکاري صحیح شوه پرزم به ورته مخامخ کیدو بیا به پرزم او د یو بل سره په رابطه کې راولو بیا به F1 سره REM پریس کو REM کې موږ نه دوه فنکشن غواړي یو د F1 انپوټ ریفلیکټر هایټ یو د F2 نو ریفلیکټر هایټ انپوټ ریفلیکټر هایټ کې سبا ورکو که فرض کا دا ریفلیکټر زمونږ څه په دې لکه مثال کې طور پر کدی ټاور ته وګورو د کم بیس چې دی کم بنیادی پوینټ چې دی د دیوال نه لاندې نه اوس موږ ته خو بیس نه ښکاري که نه
مونږ پرزم په داسې ځای کې کېښودو چې هغه مونږ ته د دې ځای نه ښکاري نو د هغه پرزم او د بیس ترمنځ چې کومه فاصله وي هغه به مونږ ورکو انپوټ ریفلیکټر هایټ کې لکه مثال کے طور پر دا والا ما ورکو 10 میټر اوس چې دی ماته کم کار شروع کوي دی به ماته د 0 نه سٹارټ نه اخلي دی به ماته د 10 نه سٹارټ اخلي څنګه به راته سٹارټ اخلي د 10 نه او کما ورکو چې REM نو ریفلیکټر هایټ نو دی به ماته د څنګه شروع اخلي د 0 لکه ورشي پرزم راوخله او هغه د کې څه کېده مخامخ سر دا 10 میټر چې دا څه شي لکه مثال کے طور پر اوس پرزم چې دی هغه ماته نه ښکاري دا ټاور ته وګوره د دې دا بیس نه ښکاري بیس نه ښکاري ما دا پرزم په داسې ځای کې کېښودو چې هغه پرزم ماته په نظر راځي اوس په دې ټاور کې مې په دې دا چت شانتي چې جوړ شوی په دې مې کېښودو صحیح ده نو د دې پرزم خو به د چت او د بیس ترمنځ څه فاصله نو دغه فاصله به زه په انپوټ ریفلیکټر هایټ کې ورکړم نو ډایرکټ به ماته څه کلکولیشن ضرورت نه دا د کې دا ورته وای راځه आवाज ورکړه کېده راځه بس دغه لکه مخاوخ سر کېده دا مخې داسې کې لکه د ځمکې نه چې د کم حده پورې لکه ځای نه ښکاري دغه هایټ دی تقریبا پرزم کومه حصه چې موږ ته ښکاري یا دا اوس دا ریفلیکټر دی ودرو که نه دا بل شانته دا خو په 0 پروت دی تقریبا په 0 دی څنګه پرزم سایډ کوي دی په ټراینګولیشن کار کوي زه بار بار تاسو ته وایم دی به اوس یو ټراینګل جوړوي موږ ته ټراینګل چې کوم دی ورټیکل یعنی عمود پکار دی موږ ته دی به موږ له سره کوي اوس به دی لومبې د پرزم او د ماشین ترمنځ فاصله معلومه کړي هاریزنټل ډسټنس هاریزنټل ډسټنس دی 37.984 میټرو ورټیکل انګل یې راکو چې د ماشین ټیلیسکوپ چې دی دا د ټایم کې په 91 ډیګري باندې ولاړ دی صحیح ده د دې نه پس به زه سیټ ورکم چاو ته به په د باندې خپل ټراینګولیشن وکړه ټراینګولیشن چې دی کوم شروع کی دی به د هاریزنټل ډسټنس او د ورټیکل انګل په مدد سره به ورټیکل ډسټنس را معلوم کی مالا او دې کې به یو ټراینګل جوړ کی یو ټراینګل به جوړ کی هغه سره زموږ څه کار نشه او د خپل کې زه به صرف سیټ ورکم ټراینګل رااله جوړ کو مونږ ته ورټیکل ډسټنس 0.0 mm 0.0 ملي میټر یا میټر صحیح ده اوس چې زه لاک بدلته ولګوم صحیح ده چې ټیلیسکوپ څومره بره کوم دی به ماله هایټ راکوي زه به په ټیلیسکوپ کې خپل ریکوارډ ځای راواړم remote elevation measurement پینتیس اشاریه 113 میټر بالکل ټاپ یې ولا راړولی دی ویې ګورئ پکې ماشین سره لږ احتیاط کوئ لږ چې ما لاک نه دی لګولی دی که ورته سم راکړي ما ته خو ولاکه ښکاري ښکاري درته نه سر نه دغه کېږي که اصله چل نه دی دې نه سر دې دپاره ښه نری مخ پکاري چې سم دې کیبورډ سره افتخار ورشه بل څه چلیږي افتخار سر نټ پکې ښکاري او سر بالکل دغه نه افتخار نه ورخوا کې نټ دی بګو ګور وسپا نه سر دغه پکارو میرر پکارو څه میرر دې شیشه دې ته پکاري دې لکه بار ملکونو کې دې ته لګي دې ځای کې یو ال شانت میرر ورته لګېدلی د ال په شان هغه وایي پریزم به یې هغه پریزم هغې کې بیا بالکل داسې ګوره ښه په اسانه باندې ایزیلي درته ښکاري ال پریزم موبایل پکې نټ ښکاري پکې
دا خنره پکې ما خپله غواړي چې د کیبورډ بچه. سره ورننه باسي دغه دي افتخار ښکاري پکې مړه چهاره تراشه کنه هغه ماشین راځه ته چې بیا هغه چرګان نه پاره دلته چرګانو لم منډي ور کوي خو لم منډي ور کوي وګوره پکې ایسه تیری خیر ګرانه دي دا څه وکړي چې دا خو تاسو دغه شاته کې بیا به وشي بازار را دي خوښه بیا به کوي په طریقې کار باندې پوه شئ باندې پوه شو ګورئ بیا ورته ګورئ ها دوباره منیو کې پیج 2 F1 प्रोग्राम्स के F1 REM के दो ऑप्शन दी यो इनपुट रिफ्लेक्टर हाइट नो रिफ्लेक्टर हाइट माने मैं रहता हूँ क्रॉस है रिफ्लेक्टर हाइट वर्क को सही शो रिफ्लेक्टर हाइट मिसाल के तौर पर दे टाइम के रिफ्लेक्टर हाइट 10 थे हाँ सही 10 مثلا دا مخامخ سپینه کوټه چې دغه ځای په دغه باندې بره موږ پریزم کې مثال के तौर पर प्रिज्म हर चलता प्रोत थे 10 मीटर द बेस ना पर 10 मीटर बांधे प्रोत थे صحیح شو د دې نه پس بزا بیا پرزم سایډ کم ها یا فرض کا دغه بیس نه 10 میټر نورم دا ټاور لاندې دی یو حساب شو کنه یو حساب ہے ها صحیح شو او شو 10 میټر باندې میں سٹارټ ورکو جی سر د دې نه پس بزا سور کم زما څه پکار دي 10 ډایرکټ راځه شروع کو هاریزنټل ډسټنس نه هغه پکا هغه وشو هاریزنټل ډسټنس یو شو کوز د شو کوم چې هاریزنټل ډسټنس څومره دی دا کتل غواړم نو بیا به معیار میجرمنٹ ورکو او 37.988 صحیح شو ورټیکل ډسټنس ډایرکټ وختي د 0 نه شروع کړه اوس 10 نه شروع کو که په خطه زم نو ماینس ماینس کیږي که په برزم نو پلس کیږي سر ضروری نه ده دغه ځای پر دغه بس زه پر اړه ته پر اړه بس دا تاسو کار کمتر بیا لکه دغه اولنۍ ډبې نه کنه چې د هغه بر سر پورې معلومې نو اولنۍ ډبې دغه به زیرو کنسیډر کی اخو به تی معلوم کی صحیح شو کنه کنه صحیح نشو ای بریګ بچا 20 ورکې کا اړو مې او تر ډبې پورې بچا 20 ورکې بیا रिफ्लेक्टर हाइट بیا به بل لا 26 نه خو ته بیا نور شو ها 100 میټر راغی 9 میټر نور ځکه چې 35 وخت شابه سي بس هم دغه طریقې ده